پنجابی څومره بهادوره دی، د جرنیلان څومره بهادوره دي، او که دا کام څومره بهادوره دی. دا د کرایې جرنیلان، دا د پاکستان فوج بیا په دې منځ کې ښکیل دی. د امریکې نه هم ډالر اخلي، د چاینا نه هم ډالر اخلي. چې پښتنو دا ځل فیصله کړې ده، زموږ د خدای سره دا وعده ده، بیا مو د دې کام سره دا وعده ده چې دا تنظیم وي، دا مشرتابه وي، نه به د چاینا دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د امریکې دا لوبه کامیابه کېږي، نه به د پاکستان جرنیلان دا لوبه راسه کامیابه کړي. دلته به پښتانه اوس کور په کور راوځي، دلته به پښتانه جرګې کوي، دلته به پښتانه داسې جلسې کوي. دا د جنت په شان وطن یې پر موږ باندې قیامت جوړ کړی و. دلته پر موږ باندې د اور لمبې ولې. نه موږ پنجاب پیژنو، نه پاکستان پیژنو، موږ پښتونخوا پیژنو، خپله خاوره پیژنو. انشاءالله دا خاورې خپلواکي به موږ اخلو، د دې خاورې حکمراني به موږ ګټو. کونډې یتیمان درته چکچکې وایي او په خوله له ډاره ویلی نه شي، خو قسم ومنه په زړه کې پټه ګلخانان درته چکچکې وایي. او چې ستا په خوله سپینه کیسې وي که یې سر هم پرې شي، په هر میدان به افغانان درته چکچکې وایي. دا نن دا جلسه په داسې حالاتو کې موږ کوو چې شاوخوا پر ټول پښتونخوا وطن باندې ډېر خطرناکه حالات مسلطه سوي دي. که هغه موږ له کراچي سره واخلو، هلته په کراچي کې چې کم پښتانه ژوند کوي، نو دا ریاست هلته پښتانه ژوند ته نه هیله کوي. هلته د کراچي پښتانه روزګار ته نه هیله کوي. هلته د کراچي پښتانه هره ورځ په جیلو کې بندوي او بیا دا ریاست پیسې پر اخلي. بیا که موږ د جنوبي پښتونخوا خبره وکړو، د کوټي ښار سه هلته د کوټي ښار د پښتنو پر مځکو باندې قبضې روانې دي، هلته د پښتنو پر تعلیمي ادارو باندې قبضې روانې دي، او دا قبضې د دې ملک فوج، د دې ملک سکیورټي ادارو روانې کړي دي. بیا که عزیزانو موږ د چمن خبره وکړو، په چمن کې د تیرو اتو میاشتو څخه په زراو پښتانه پر احتجاج باندې ناست دي. خو دا ریاست پالیسي دا جوړه کړې ده چې هلته به د چمن پر خلکو باندې د روزګار ذریعه بندوي. هلته به په چمن کې چې کم د افغانستان سره دا نامنلې ډیورین کرښه ده، اوس د دې ریاست خواهش دی چې دا پښتانه به پاسپورټونه جوړوي، بیا به په ویزو باندې دا پښتانه تګ او راتګ کوي. او هلته د اتو میاشتو څخه پښتانه پر احتجاج ناست دي، خو دا ریاست سر نه خلاصوي، بلکې هلته الټا پر هغه پرلتوالو باندې فایرونه کوي، هلته پر هغه پرلتوالو باندې تشدد کوي، هلته پر هغو باندې فایرینګ کوي. په هغو پرلتوالو کې ځوانان په شهادت رسولي دي، هلته تر 1.5 سل زیات کسان زخمیان کړي دي، هلته خلک په جیلو کې بندیان کړي دي. همداسې عزیزانو په ژوب کې دلته ریاست یو منصوبه روانه کړې ده، نام نهاد ترهګر تنظیمونه راوستلي دي، بیا اوس هلته جرګې روانې دي. د دې ریاست خواهش دا دی چې موږ په ژوب کې اپریشن وکړو. همداسې په ارنایي ضلع کې، هم په دوکۍ ضلع کې چې هلته کم زموږ معدنیات دي، هلته کمه کویله ده، پر دې باندې ریاست د نام نهاد تنظیمو په کومک باندې قبضه کړې ده. هلته یې خواهش دا دی چې دا ټول معدنیات ونیسي، هلته د ټیکس په نوم باندې بته د خلکو څخه اخلي، هلته د پښتنو د دې وسایلو د لوټ کېدلو یو منصوبه روانه ده. او هلته هره ورځ نوې نوې لوبې کېږي. همداسې عزیزانو 3 ورځې مخکې د دې لوی اختر په 3مه ورځ باندې د کوټي د انوړک سیمې په شعبان کې خلک راغلي دي، د هغه ځای نه 10 کسان پورته کړي دي چې په هغه کې یو د نوي کلي زموږ یو پښتون ځوان هم دی. دا ټول د یو پری پلان منصوبه برخه ده، او دا منصوبه دا ریاست جوړه کړې ده. همداسې په دې خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په وزیرستان کې
تاسو به وینئ دا ریاست بیا دلته په حرکت کې دی دا ریاست بیا خپل هغه د دوی دلالان چې دي چې د دوی دپاره کار کوي او د خپلې خاورې دلالي کوي د دې میټینګانې روان کړي دي پر دې خاوره باندې یو نوې منصوبه جوړوي دا عزیزانو د دې ریاست یو ګریټ گیم دی لکه څنګه چې 40 کاله مخکې زموږ پر دې خطه باندې یو ګریټ گیم وکړي چې هغه د روس او د امریکې جنګ و دا ریاست د هغه په منځ کې د کرایې د پوځي کردار ادا کوئ د روسیانو نه هم پیسې اخیستې د امریکې نه هم پیسې اخیستلې او په هغه پیسو باندې دلته ترهګر تنظیمونه جوړ کړل بیا یې هغو ته ټرینینګونه ورکړل هغو ته یې وسلې ورکړې هغوی ته یې سهولیات ورکړل بیا یې هغه وسلوال خلک په افغانستان کې جنګول ټول افغانستان یې په لوټي لوټي کوي ټول افغانستان یې کنډواله کوي هلته یې د افغانانو په لکونو بچان یتیمان کړل هلته یې د افغانانو منډي هغه بورې کړلې هلته یې د افغانانو زنانې کونډې کړلې همداسې عزیزانو نن 40 کاله بعد بیا دې ریاست ته د ډالرو ضرورت دی دې پوجانو ته د ډالرو ضرورت دی دې پوجانو ته دلته د مراعاتو ضرورت دی نو د دې لپاره اوس د چاینا او د امریکې په منځ کې چې د سیپیک په نوم باندې کومه لوبه روانه ده دا د کرایې جرنیلان دا د پاکستان فوج بیا په دې منځ کې ښکیل دی د امریکې نه هم ډالر اخلي د چاینا نه هم ډالر اخلي چاینا روایي چې ما ته ډالر راکه زه دلته تا ته لاره جوړوم دلته ترهګر ختمومه بیا برته په دا بله ورځ باندې امریکې ته وایي چې ما ته ډالر راکه زه ترهګر جوړوم زه دلته د چاینا مخه په نیسمه خو د دې دپاره میدان جنګ هغه پښتونخوا وطن ګرځولی دی د دې منصوبې دپاره د کیل میدان هغه د پښتنو خاوره ګرځولې ده چې دا د پښتنو په خاوره به دی د چاینا او د امریکې دا لوبه کوي په دې کې به دی پښتانه وژني په دې کې به دی پښتونخوا وطن کنډواله کوي نو لهذا عزیزانو د نن دا جلسه دا موږ د دې ملک دا ترهګرو جرنیلانو ته دا وایو هم ورسره چاینا او امریکې ته دا وایو چې پښتنو دا ځل فیصله کړې ده پښتنو دا ځل پښتون تحفظ مومنت پی ټي ایم تنظیم جوړ کړی دی نو لهذا زموږ د خدای سره دا واده ده بیا مو د دې قام سره دا واده ده بیا مو د دې خپلې مور خاورې سره دا واده ده چې دا تنظیم وي دا مشرتابه وي نه به د چاینا دا لوبه کامیابه کیږي نه به د امریکې دا لوبه کامیابه کیږي نه به د پاکستان جرنیلان دا لوبه راسه کامیابه کړي دلته به پښتانه اوس کور په کور راوځي دلته به پښتانه جرګې کوي دلته به پښتانه داسې جلسې کوي او دا د پاکستان واکدارانو ته دا خبره کوو چې دا خپلې پالیسیانې بدلې کړه دا پالیسیانې چې ته د هر چا سره جوړې دا پالیسیانې بدلې کړه پښتانه مزیده د 1 منټ دپاره هم ستا دا ترهګرې پالیسیانې نه مني زموږ د خاورې څه به وځې زموږ خاوره پاکه خاوره ده پوره امنه خاوره ده د ننګیالۍ قام خاوره ده ته دا زموږ خاورې ته راغلی تا ترهګري راوړې ده تا بدامني راوړې ده تا دلته ترهګر راوستلي دي تا دلته خودکش راوستلي دي تا دلته هغه خلک راوستلي دي چې هغه د علم دشمنان دي هغه د امن دشمنان دي هغه دلته د روشنفکرۍ دشمنان دي نو لهذا دا ځل موږ دا پښتانه تر خپل سرونو تیر یو موږ د خپلو سرو پروا نه کوو خو ستا لوبه په خپل وطن کې نه هیله کوو دا ارمان به اوس مزید ستا نه پوره کېږي چې دلته به پښتانه جنازې پورته کوي دلته به په پښتونخوا وطن باندې د اور لمبې بلې وي دلته به ته ډالر ګټې او په هغه ډالرانو باندې به ته په یورپ کې جزیرې اخلې ته به په امریکا کې په هغه باندې پلازې جوړې ته به خپلو بچانو ته بهترینه تعلیم ورکوې او زما بچی به دلته د خپل پلار جنازه پورته کوي دا لوبه نه منو دې ته به ټول پښتانه تیاریږي پښتنو د اسمانه څه فرشتې نه راځي چې زموږ دا حالات به سموي نه دا انټرنیشنل قوتونه راځي دا له موږه څه یو فیصله غواړي دا فیصله به موږ کوو دا پښتانه به کوي او د دې خپلې خاورې څه به دا د پنجاب
ترهګر جرنیلان دا د دې خاورې څخه پسې اخلو خپله خاوره به آبادوو خپله خاوره به ازادوو همداسې عزیزانو یوه میاشته مخکې تاسو ټولو به کتلي وي د دې ملک پر میډیا چینلانو باندې دا خبره راغله چې دوبۍ لیکس یعنی په دوبۍ کې چې د دې ملک هم خلک دي که هغه سیاستدانان دي که هغه جرنیلان دي که هغه دلته ججان دي دغو چې کم جایدادونه هلته اخیستي دي نو د دې ټول ریکارډ هغه لیک سولو په دې کې دا سیاستدانان هم ملوثه دي هغو هم هلته جایدادونه اخیستي دي په دې کې د میډیا کم جرنالیستان چې دي هغو هم هلته جایدادونه اخیستي دي په دې کې د دې ملک ججانو هم جایدادونه اخیستي دي هم په دې کې تر ټولو غټ جایداد هغه د دې ملک د جرنیلانو غه دی 12.15 بلیونه ډالر جایداد دا خلکو اخیستی دی چې دا تقریبا 3.5 اربه روپۍ کیږي دا د دې ملک جرنیلانو په دوبۍ کې جایدادونه اخیستی دي موږ د دې جلسې د سټریک څخه د دوی څخه دا پوښتنه کوو چې جرنیل صاحب ستا څو تنخواه ده 15 لکه تنخواه دې ده 10 لکه تنخواه دې ده تر دې خو زیاته ستا تنخواه نه ده ستا 18 کاله سرویس دی په دې 18 کاله کې چې ستا ټولې تنخواوې سره راجمع کې دا دومره پیسې نه جوړېږي بیا دا جواب دا کوم غواړي چې دا د 3.5 اربو ډالرو جایداد په دوبۍ کې تا څنګه واخیستی دا پیسې د کومې خوا راللې عزیزانو دا هغه پیسې دي چې دا د وزیرستان خلک یې قتل کړل دلته یې د جرګې مشران قتل کړل سکولان یې په بمانو والوزول زموږ بچان یې قتل کړل زموږ په وینو باندې دا پیسې جوړې کړې نن یې په دوبۍ کې جایدادونه جوړ کړي دي نو دا ورته وایو دا جرنیلانو ته چې دا قوم مزید نسې خطا ایستلی دا قوم منظمه کیږي دوبۍ خو پرېږده چې په امریکا کې د جایداد جوړ کړی هغه به موږ تاسو اخلو تا به تر ګریوان نیسو د دې قوم حساب به راوړې د دې قوم د هر ځوان د وینو حساب به راوړې د هر شهید حساب به راوړې موږ پر خپله خاوره باندې مزید ستا دا پالیسیان نه منو دغه د ډاکټر نجیب صاحب یو ډېر مشهوره شعار دی چې سر ورکوو خو سنګر نه ورکوو زه دا وایم چې اوس د دې شعار وخت بدل سوی دی اوس به دا شعار بدلوو اوس بې سرونه وو سنګر به ځینې نیسو د خپل وطنه بې شړو عزیزانو د دې ملک د دې پنجابي استعمار او د دې د دا ترهګرو جرنیلانو پالیسیانې چې دي دا همیشه د تیر 80 کالو څخه د پښتون افغان وطن په ضد باندې اوسېدلي دي دوی همیشه چې کومې پالیسیانې جوړې کړي دي هغه د پنجاب د ګټو دپاره جوړې کړي دي او په کومه پالیسي کې چې د پنجاب ګټه وي هغه به د پښتونخوا وطن په تاوان وي نو لہذا دا دوې لارې دي موږ ټول پښتون قام ته دا وایو موږ ټولو پښتنو ځوانانو ته دا وایو چې دا هر ځوان اوس په ذهن کې باید دا شی کښېږدي چې موږ به د خپل وطن د ګټې خبره کوو د خپل وطن د وسایلو خبره به کوو د خپلو معدنیاتو خبره به کوو د خپلې پښتو ژبې خبره به کوو د خپل کلتور خبره به کوو موږ په پنجاب کار نه لرو پنجاب په خپلې پالیسیانې په موږ پښتانه یو موږ د دې خاورې پیدا یو او چې کله موږ مړه سو دا خاوره موږ ته په غېږ کې ځای راکوي نو لہذا موږ ته خپله خاوره مقدسه ده موږ که چیرې دلته د پنجاب هر مفاد وي زموږ د هغه سره کار نشته زموږ ځوانان اکثره په دا شي کې خطا وځي چې یاره موږ د پنجاب دپاره یا موږ د پاکستان دپاره نه موږ پنجاب پیژنو نه پاکستان پیژنو موږ پښتونخوا پیژنو خپله خاوره پیژنو موږ پښتانه ځوانان به دا یو څه شان لازمي کوو که دلته کوم مشران سپین ږیري خلک راغلي د هغو څخه زه خواست کوم چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او په خپلو بچیانو باندې هم تعلیم وکړي تعلیم د وخت ضرورت دی چې موږ تر څو تعلیم نه وکړو موږ د دې ملک د دا ترهګرو پوجانو په پالیسیانو باندې سر نه خلاصیږي لہذا تعلیم ضروری دی د یو وخت ډوډۍ وخورئ د یو وخت مه خورئ خو په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړئ چې کله موږ تعلیم نه وکړئ موږ قامي سیاست نه وکړی موږ د خپلې خاورې سیاست نه وکړی نو نتیجه یې دا سوله چې زموږ ټول وطن یې
را باندې جهنم کوي دا د جنت په شان وطن پر موږ باندې قیامت جوړ کړی و دلته پر موږ باندې د اور لمبې ولې نو لہذا تعلیم او د تعلیم سره قومي سیاست خپل ملي سیاست د پښتنو سیاست بل یول داره موږ نسي خلاصولی نه موږ دلته په یو فکر باندې ځان خلاصولی سو د پښتنو د خلاصون یوازینی فکر پښتون تحفظ مومنت په پی ټی ایم کې دی بله یوه ناره بله یوه نظریه بل یو سوچ موږ نسي خلاصولی واحده د پی ټی ایم سوچ دی واحده د پی ټی ایم نظریه ده واحده د پی ټی ایم فکر دی چې په دې فکر کې د دې وطن امن سته د ترهګرۍ مخالفت سته د ترهګرۍ خاتمه سته دلته روزګار سته دلته تعلیم سته دلته ترقي سته دلته د دنیا هغه هر کم کامیابی چې ملکو ترقي پر کړې ده هغه موږ راوستلی سو خو دا ځل به موږ غلطي نه کوو موږ به ټول د پی ټي ایم سره دریږو د پی ټي ایم ملا به مضبوطه کوو د دې ملي مشر ملا به مضبوطه کوو انشاءالله دا زموږ یقین دی چې دا کام وي او دا د پی ټي ایم نظریه وي دا لیډرشپ وي انشاءالله دا خاورې خپلواکي به موږ اخلو د دې خاورې حکمراني به موږ ګټو نو مشران نور هم ناست دي مشر بم په تفصیل سره تاسو ته خبره کوي د تحریک د تنظیم سلسله روانه ده لہذا چې وخت ضایع نه کوي خپل تنظیم ته متوجه سئ موږ به وخت نه ضایع کوو ډېر قیمتي وختونه موږ ضایع کړي دي دا ځل به یو منټ هم نه ضایع کوو کور په کور کلی په کلی ګلی په ګلی مسجد پر مسجد د پی ټي ایم منظمه یونټان چې دا تنظیم منظمه کوي دا ټول کام په یو ملي لشکر کې سره راجمع کوي بیا به پته لګیږي چې پنجابی څومره بهادوره دی د جرنیلان څومره بهادوره دي او که دا کام څومره بهادوره دی دا به بیا پر میدان باندې پته لګیږي نو لہذا منظمه تنظیم یو ملي لشکر د خپل تحریک د خپل تنظیم بیانیه تر هر پښتانه تر کوره پورې رسول په آخر کې په دې شعر باندې ستاسو اجازه اخلمه چونکې دا وطن تر هر څه محبوبه دی موږ همیشه دا خبره کوو چې وروره ته چې د هر تنظیم یې د هر ګوند یې د هر فکر یې د هر سوچ وي خو چې دا وطن غلام وي دا ټول شان به غلامان وي نو لہذا یو وار راسه دا وطن ټول په شریکه باندې وژغورو خپل وطن آزاد کو بیا د هر چا خپل جنډه مبارک نو چونکې وطن ډیر مهمه دی د سلیمان لایق صاحب شعر دی د وطن په حواله چې وطن د ټولو هیلو میراب دی بے انتخابه یو انتخاب دی وطن د ټولو هیلو میراب دی بے انتخابه یو انتخاب دی د یو وزرو د څنګ وزر دی د زورورو د زور جواب دی ډیره مننه خوشحاله اوسئ